آگان ویني څوک که جنت ویني او څوک که جنتیان ویني دغه سړی به حقانیه او باباګان ویني او یو ته چې وګورم والله ابن جوزي ښکاري بل ته چې وګورې نو حسن بصري ښکاري یو ته چې وګورم والله ابن جوزي ښکاري بل ته چې وګورم نو حسن بصري ښکاري مغفور الله باباجي ګل د کشمالي ښکاري خو مغفور الله باباجي ګل د کشمالي ښکاري خو دیر بابا هم د جنت د باغ مالک ښکاري مغفور الله باباجي ګل د کشمالي ښکاري خو دیر بابا هم د جنت د باغ مالک ښکاري او دا دیر باباجي بندو چې د 21مې صدۍ ډېره لویه پیره بابا خدای دې په هر ځای کې آباد لرې یا دیره بابا تا د احمد لاهوري سره تفسیر کړی دی تا د مظلومه طالبانو په سر ویر کړی دی تا په ازغنو لارو هم د ژوند سفر کړی دی تا د نفرت په وخت کې هم د ګلو کر کړی دی په ترمذي د شمایل کې دې درسونه کړي د پاک نبی د مخ ته هر وخت صفتونه کړي او تا په ترمذي د شمایل کې دې درسونه کړي د پاک نبی د مخ ته هر وخت صفتونه کړي تا به ویل د حضور مخصوص تا به ویل د حضور مخصوص سوربخن ښکارېده خو د امت په حال به هر وخت غمجن ښکارېده او خدای دې د درس او د تدریس خدمت قبول که بابا خدای خو دې نور هم په دې خلقو کې مقبول که بابا او د طالبانو د زړه سر مغفور الله باباجي د طالبانو د زړه سر مغفور الله باباجي ته قبول شوی په درګاه د پاک مولا باباجي او داسې به څوک وي چې دستانه به صبرېږي بابا ستا په دیدن باندې به کوم سړی مړېږي بابا ځکه داسې به څوک وي چې دستانه به صبرېږي بابا ستا په دیدن باندې به کوم سړی مړېږي بابا او ته د مینې د خلوص نه ډک انسان یې باباجي ته د خپلو اکابرو ترجمان یې باباجي ته د مینې د خلوص نه ډک انسان یې باباجي ته د خپلو اکابرو ترجمان یې باباجي ته په ټولو طالبانو باندې ګران یې باباجي ته د خپلو شاګردانو قدردان یې باباجي ته په هر چا باندې هر وخت مهربان یې باباجي ستا په سترګو کې اثر دی باباجي مخ دې څومره منور دی باباجي او حقانیه څومره په تا باندې روښانه ښکاري حقانیه څومره په تا باندې روښانه ښکاري ستاسو په درس او په تدریس باندې ودانه ښکاري او دور حدیث کې چې حدیث له بابا راشي دور حدیث کې چې حدیث له بابا راشي لکه تیاره کې چې سپوږمۍ راشي رڼا راشي دور حدیث کې چې حدیث له بابا راشي لکه تیاره کې چې سپوږمۍ راشي رڼا راشي د طالبانو د زړه سر مغفور الله باباجي ته قبول شوی په درګاه د پاک مولا باباجي تا د مارتون بابا په خوا کې ورځې شپې کړي دي تا په حدیثو پسې ډېرې شوګیري کړي دي تا د مارتون بابا په خوا کې ورځې شپې کړي دي تا په حدیثو پسې ډېرې شوګیري کړي دي او ستا په درسونو کې تحقیق د کشمیري ښکاري ستا په اعمالو کې اثر د مدني ښکاري ستا په درسونو کې تحقیق د کشمیري ښکاري ستا په اعمالو کې اثر د مدني ښکاري ستا په خبرو کې خواږه د تانوي ښکاري ستا په ژوندون کې زندګي د نانوتوي ښکاري څومره باور در باندې شیخ صاحب عبدالحق کړی و څومره عزت کې شهید شیخ سمیع الحق کړی و څومره باور در باندې شیخ صاحب عبدالحق کړی و څومره عزت کې شهید شیخ سمیع الحق کړی و هغه شهید چې د ناموس رسالت یادېږي هغه شهید چې د ناموس رسالت یادېږي په اهتمام کې چې 30 کاله خدمت یادېږي هغه چې تا سره په هر ډګر کې مل و بابا هغه چې تا سره مدام بیا به محفل و بابا هغه سړی در نسینه له حق کې کېښودله هغه چې تا سره د ژوند یارانه پرېښودله ای حق پرسته د ناموس رسالت شهیده
لکه حسین په خپلو وینو کې لتپت شهیده حق پرسته د ناموس رسالت شهیده لکه حسین په خپلو وینو کې لتپت شهیده محبوب الله بابا جي بیا هم حقاني ته راځي کله دې کور ته راځي کله دې حجرې ته راځي خو ستا نه بغیر داسې نیمګړې نیمه خوا ښکاري لکه یتیم چې بې اسرې یتیم خانې ته راځي محبوب الله بابا جي بیا هم حقاني ته راځي کله دې کور ته راځي کله دې حجرې ته راځي خو ستا نه بغیر داسې نیمګړې نیمه خوا ښکاري لکه یتیم چې بې اسرې یتیم خانې ته راځي څومره باور در باندې شیخ صاحب شیخ انور کړی دی تپوس دې هر دی چې مفتي غلام قادر کړی دی څومره باور در باندې شیخ صاحب شیخ انور کړی دی تپوس دې هر دی چې مفتي غلام قادر کړی دی او شیخ تاج محمد صاحب خو دې هر دی احترام کوي بل شیخ ادریس صاحب درته هر وخت سلام کوي د زړه د تله د خاطر حافظ شوکت کوي د زړه د تله د خاطر حافظ شوکت کوي ګوره سجاد دې د څو کالو نه خدمت کوي د زړه د تله د خاطر حافظ شوکت کوي ګوره سجاد دې د څو کالو نه خدمت کوي ستا که پخې اړخ کې شیخ سیدالرحمن وي بابا نو ګس اړخ ته به د شیخ فیضالرحمن وي بابا ستا که پخې اړخ کې شیخ سیدالرحمن وي بابا نو ګس اړخ ته به د شیخ فیضالرحمن وي بابا تا چې مفتي سیف الله صاحب له دوا کوله نو ګوره هغه درته په ډکه خوله خندا کوله او دا یو دعایي کلمات دي چې الله دې شاګردان د اسمان ستوري که بابا الله دې شاګردان د اسمان ستوري که بابا الله خو دې بچي د دین په لوري که بابا الله دې د محشر په ورځ په سوري که بابا الله دې شاګردان د اسمان ستوري که بابا الله خو دې بچي د دین په لوري که بابا الله دې د محشر په ورځ په سوري که بابا ستا نه مدام حقانیه کې طالبان تاویږي لکه د شمع چې محفل کې پتنګان تاویږي لکه ګلاب نه چې چمن کې بوراګان تاویږي لکه کعبې نه په مطاف کې چې حاجیان تاویږي چې طالبان در نه روان شي او رخصت شي بابا نو ستا جدایي خو به په موږ د لوی قیامت شي بابا چې طالبان در نه روان شي او رخصت شي بابا نو ستا جدایي خو به په موږ د لوی قیامت شي بابا دې طالبانو هم له تا سره یاري کړې ده ستا په دیدن پسې ښه ډېره خواري کړې ده ستا شاګردی او په درسونو پسې کور پرېښودي هر سړي کلي او کوڅه ورور او خور پرېښودي دا بې اسرې طالبان ستا نه دغه سوال کوي دا بې اسرې طالبان ستا نه دغه سوال کوي د دغه دوو ټکو جواب به په هر حال کوي مسله چې هر څه د خاطر به نه درانوې شاعر ته د ډېرو خبرو اجازت وي نو دا اخري شعر کې به زه دغه خبره کومه چې ستا دې طالبانو هم له تا سره یاري کړې ده ستا په دیدن پسې ښه ډېره خواري کړې ده ستا شاګردی او په درسونو پسې کور پرېښودې هر سړي کلی او کوڅه ورور او خور پرېښودې دا بې اسرې طالبان ستا نه دغه سوال غواړي د دغې دوو ټکو جواب به په هر حال غواړي دا بې اسرې طالبان ستا نه دغه سوال غواړي د دغې دوو ټکو جواب به په هر حال غواړي که جنتي شوې او جنت ته چرې تلې بابا هم طالبان به ګورې ځان سره بوځې بابا ډېره مهرباني جزاک الله